هغه مسلمانان ورونه چې په خارج ملک دي قربانې د پاره څاروي اغستل د غیر مسلمه نه آیا د غیر مسلمه یعنی د کافرانو قول د څاروي د عمر په بیانولو کې شرعا ورته معتبر دی او کنه یا د مسلمانانو په ملکونو کې قربانې څاروي اغستل د فاسق او د فاجر قول پکې عمر بیانولو کې معتبر دی او کنه دی معتبره جواب دا دی چې کچرته د څاروي د علم د عمر د معلومېدلو په باره کې د ځواني غالب ګماني و چې دی صحیح وایي یا علامات داسې وو چې دی دا صحیح عمر بیانوي بیا د کافر او د فاسق په خبره باندې اعتبار پکار دی جواز شته صحیح دی حرج پکې نشته دلیل د هغې دپاره دا دی یقبل قول الواحد فی المعاملات عدلا کان او فاسقا دلته لفظ د فاسق راغلو قول معتبر دی د څاروي د قربانۍ د څاروي د عمر په باره کې حرا کان او عبدا ذکرا کان او انثى مسلما کان او کافرا دا نښه ده د کافر قول هم پکې معتبر دی چې قراین او ځواني غالب و دفع للحرج والضرورت دا علت شوله دا دلیل شوله هندیا جلد 5 صفحات 210 بل سوال دا دی یو سړی د هغه غټ څاروی اغستلی ده یو حصه پکې د قربانۍ د پاره نسی بل یو حصه د عقیقې د پاره نسی یعنی بچی پیدا شوی ده هغه باندې عقیقه کوي نو په یو څاروي کې مستقل جدا جدا یو حصه د قربانۍ د پاره بل حصه د عقیقې د پاره نیولی شي او که نشي نیولی جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې نیولی شي ولې ځکه قرباني او عقیقه دواړو کې جهاد ته قربت او د عبادت پروت دی لہذا دا ذکر شوی صورت جائز ده دلیل دا دی وسواء اتفقت جهات القربه او اختلفت بیا مخې ته عبارت دا رنګې دی وکذلك ان اراد بعضهم العقیقه عن ولد ولد له من قبله نو عقیقی حصہ جدا او د قربانه حصہ جدا 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 پکې نیولی شي هندیا صفحه چې دا 304 او جلد 5 نمبر ده